وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتم الصف المقدم ثم الذي يليه فكان من نقص فليكن في الصف المؤخر. رواه أبو داود بإسناد حسن. كتاب رياض الصالحين یوسلو سلوم نوی نمبر باب شروع. باب مبارد دی کی چی د سب برابرولو فضیلت او غرواله. په دې باب کې 12 نمبر حدیث ته دا حدیث هم د انس بن مالک نے روایت رضی الله عنه چې یقینا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي اتم الصف المقدم. مومنان مسلمانانو تاسو مخکې سب پورا کړئ، مخکې سب تاسو پورا کړئ، اول سب تاسو پورا کړئ، ثم الذي يليه بیا هغه سب پورا کړئ چې هغه پسې دی او هغه ته نږدې دی. اول صف دا ډک کړئ هم د خې طرف نه هم د ګس طرف نه، دا چې کامل ډک شنو به د هغه پسې نږدې او خواته چې کوم سب ته دویم سب بیا هغه تاسو پورا کړئ. فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. او هغه سب چې پاره کې نقصان وي کم وي نو هغه دی دغه شادر صفونو په اخر کې وګرځي، یعنی کم سب پورا نه دی هغه د اخر کې راشي. یو جماعت کې 2 صف پورا دي خو په دریم سب کې دغه شانته یو 15 کسان دي 3 کسان دي نو دغه نیمګړی سب بعد ټولو صفونو په اخر کې راځي. نو مقصد د روایت دا دی چې اول به مخکې صفونه دا بډکیږي، د مخکې صفونو خیال دا به ساتل کېږي، هغه به دوه طرف ته ډکیږي. کله چې هغه ډک شي هغه به نږدې صف دویم صف شروع وکړي او کم چې نیمګړی صف دی هغه به د ټولو صفونو په اخر کې هغه به راځي. دا بل روایت وان عائشة رضی الله عنها قالت قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. عائشہ دهانه روایت داوی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی ان الله وملائکته یصلون علی میامن الصفوف. یقینا الله تعالی او دغه ملائکی د صفونو په خي طرفونو والا او باندې په خي طرفونو باندې رحمتونه لګي برکتونه لګي او ملائکه د دعاګانې کوي. خي طرف والا خلق چې کوم دی دغه صفونو په خي طرف خلق باندې الله تعالی رحمتونه او برکتونه او خیرونه لګي او ملائکه دغه لپاره دعاګانې کوي. مقصد دا چې خي طرف دا ډیر بهتر دی. سړی مؤمن مسلمان باید راشي د خي طرف داغي کوشش وکي او پاغي طرف کې کینی. خدا خبر یاد ساتل پکار دی که یو سړی راغی او دغه شان د خي طرف ته کسان ډیر دی او د ګس طرف کې کسان کم دي نو دا د دې لپاره په دغه وخت کې دا بهتره ده چې خیال چپ طرف ته ودرېږي. که چېرته دواړه طرفونه برابر دي بیا بهتر لپاره بهتر داره چې خي طرف کې ودرېږي، ځکه خي طرف ډیر بهتر دی. او که چېرته تراغله او خي طرف ته کسان ډیر دي او چپ طرف ته کسان هغه کم دي نو ستاره لپاره بهتر داره چې چپ طرف ته ودرېږي، ځکه که دغه کار دې پرې خودو تا یو بهترین او اعلی سنت ته پرې خودو نو سنت ته پرې خودل دا په کار ده چې هغه دغه شرط د صفونو موازنه دا برابر کړي شي. که خي طرف ته یو کس 2 کسان زیات شي خیر ده پروا نه کوي، خو چې دغه شان د خي طرف ته کسان بيخي ډیر ولا او چپ طرف ته څوک نی ولا تعالی په کار ده چې چپ طرف ته ودرېږي. دا بل روایت وعن البراء رضی الله عنه قال. براء ابن عازب نے روایت داوی كنا اذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. کله چې موږ د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه رسته مونږ کوو د الله پیغمبر به امام موږ ورپسې ولاړو. احببنا ان نكون عن يمينه. موږ به دا ډېره خوښوله چې د الله د پیغمبر خي طرف ته ودرېږو. د لمین هم دا و چې د الله د پیغمبر خي طرف ته کې ودرېږو. موږ يقبل علينا بوجهه. نو وجه دا و چې د الله پیغمبر به زمون طرف تاول مخ راړو، یعنی کله چې به سلام د الله پیغمبر وګرځو صلی الله علیه وسلم نو د الله پیغمبر به خي طرف ته زمونږ مخ راړو. فسمعته او ما دا غینا واوردل یقول چې د الله پیغمبر به دا دعا کوله د سلام نه وروسته ربي قني عذابك يوم تبعث او تجمع عبادك. دا دعا به د الله پیغمبر سلام نه وروسته کوله کله چې الله اکبر استغفر الله ویلا
اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذو الجلال والاكرام دا دعاګانې ویلا او د الله پیغمبر به دا دعا د مانځه نوسته کوله او ماته واوریدل ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك کداوه یادا چې ربي قني عذابك يوم تجمع عبادك اے رب ما ستاسو عذاب نه بچ کی د هغه ورځ نه چې ته به خپل بندگان نه پاسه او صح حساب او کتاب ته وريږي یا معنی دا چې تجمع کوي شي رب ته ما ستاسو عذاب نه بچ کی هغه ورځ چې هغه ته به خپل بندگان هغه راجمه کې او حساب کتاب کې دغه سخت ورځ ده الله دا هغه ورځ د عذاب نه بچ کی نو دې روایت یو فائدہ دار چې د مانځنه رسته د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی وی عظیم دعا یادونه بکې وشوا چې د مؤمنانو لپاره کار چې یاد کی ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك دا یادک دا مانځنه رسته ویل پکار دی پر وته په وخت ویل پکار دی ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك دوما فائدہ به روایت کې دا چې د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویری ته ګوره چې د خپل رب نه څونه ویریږي او همیشه دعاګانې کوي حال دا چې هغه ته رستنی مخکینی ټول ګناهونه الله معاف کړي الله بالکل هغه جنتی ګرځولې وغه او جنتی انسان په دنیا کې ګرځېدو خو به هم د الله د عذاب نه دون ویریږي چې همیشه دعاګانې کوي الله رب قني عذابك يوم تبعث عبادك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك دا الله نسونه ویریږي الله ورونه ګرځي ورزما واستا بندګۍ ته عبادت الله تعالی وګرځي دا همیشه به دعاګان د الله پیغمبر کوي ولې چې د الله نه ډېر سخت ویریدو او بل فائدہ به کدا دا چې دلته دا خبره ذکر شوه چې الله پیغمبر مونږ بقي طرف ته ودی دوی ځکه چې د الله پیغمبر به زمون طرف ته مخ راړو نو امام ګس طرف ته مخ راړول شي روایت امام بخاری او مسلم کې راځي عبد الله بن مسعود وی چې ګوره مؤمنان مسلمانان لا تجعل احدكم للشيطان شيء من صلاتي تاسو ګوره د شیطان لپاره هیڅ په مانځ کې مګر دوی یرا ان حقا علی ان يصرف الا عن يمينه چې تاسو دا خبره حق غواړئ چې یرا امام باندې ګرځي مګر کی طرف ته ګرځي دا تاسو په ذهن کې پته چې امام به صرف کی طرف ته ګرځي نه ودا وی به لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره وما د الله پیغمبر ډیر لیدل دي ما د الله پیغمبر په ډیرو منځونو کې لیدل دي چې هغه به چف طرف تم ګرځېدو هغه به په چف طرف تم دغه شان تر اتاو شو خدغه شاده چف طرف ته وګرځېدو یعنی دا ګناه نه ده چې امام خي طرف ته وګرځي خي طرف بهتر ده چې هغه طرف ته ډیر ګرځي خدای الله پیغمبر په خپل ژوند کې دغه شان تر مانځونو چف طرف تم ګرځېدل دي دا د وایي عبد الله بن مسعود محفوظ الله پیغمبر ډیر لیدل دي یو ځنه دو ځنه چې الله پیغمبر کله سلام ګرځول نو دغه شان ته خپل د مقتدیانو او صحابه ته چف طرف تم دغه شان ته هغه ګرځېدل دي اخیرا روایت الاباب ختمیږي وعن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو هريره روایت دا وی چې رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دي وسط الامام وسد الخلل اے مومنانو مسلمانانو تاسو امام د سکون په میز کې وګرځوي کله تاسو برابروي د امام میز کې راولي او د سکون چاونه بند کړي مقصد د روایت دا چې د بدنو روایتونو کې ذکر نشو چې کله موږ او تاسو سب برابر او باید د مین نه برابر امام باید زموږ او تاسو مینز او دا مین د خي طرف نه غوړه ده او چپ طرف نه ارزنه د مین غوړه ده دا خبره مې ساتل پکار دي او سب باید د مین نه برابر شي امام په مین کې باید راوستل شي مخکم دا یاد ده چې بهر نه ترالی خي طرف ته کسان دي او چپ طرف ته کسان دي چې چپ طرف ته ودرېګا ځکه دا الله پیغمبر حکم د امام مین تراولي نو کوشش به دا موږ او تاسو کوو چې هغه په مانځ کې سکون برابرولو کې باید څوک دوه طرفه خي طرف او چپ طرف دغه شان دغه موازنه یو بل ته نږدې باید دغه شان یو شان ني نو باید یو بل ته نږدې وساتل شي او امام دغه شان د مینځ کې راوستل دا پکار دي په دې ټول خبرو الله موږ تاسو موږ ته فکر راکړي وصلی الله علی نبینا محمد